بسم الله الرحمن الرحيم يا حفيظ جل جلاله يا حفيظ جل جلاله دا الله پاک د یو کم سلختم نمبر نوم دی یا حفیظ جل جلاله اردی معنا د حفاظت کوونکی یا بچ کوونکی یا د دې ډېری فائدې علماء لیکلي یو فائدہ پکې دارا چې کوم سړی نارنه زنانه د الله پاک د نوم همیشه پر لولي چې یا حفیظ جل جلاله همیشه لولي یو لې کې ځان سره ساتي ان شاء الله اقص خاطر نو دې بچوي او نقصان او ضرر نه محفوظ وي او دا کس د ډوبېدو د سوځېدو او د پیریانو او د نظر کېدو وغیرہ نه محفوظ وي یو نیټه خو باغه خامخا راځي هغه به اټله فیصله ده لا یستخرون ساعة ولا یستقدمون دي نو یو سکند مخکې دي نو وروسته دي نیټې نه علاوه باقي ټول هغه ضررناک څیزونه د الله پاک محفوظ ساتي چې همیشه وي ځان سره یا حفیظ جل جلاله یا حفیظ مار لړم دشمن هیڅ شی ورته نقصان نشي رسولی او د نمبر پیدا پکې دارا چې څوک د الله پاک دانوم یا حفیظ جل جلاله سخت ویری په سفر کې خطر ده یره ده اذان سره وي ان شاء الله چې القسم نقصان سيزنه په امن کې وي او یقین سره وي او د درندگان مې کې سملم کنه الله تعالی وو دې بچ کې ان شاء الله او دې ذکر نه پس تدری پر دعا مغواړي دا ذکر بار پر کو یا حفیظ جل جلاله یا حفیظ دیو یا حفیظ احفظنی یا حفیظ احفظنی اے بچ کون کیا ما بچ کی اے بچ کون کیا ما بچ کی او درې نمبر پیدا پکې دار یسوک د الله پاک دانوم یا حفیظ روزانه 14 ځلې لولي لکه یو ټیم مقرر کې 14 پیری وي یا حفیظ جل جلاله ان شاء الله چې ارقسمه به زلور وي او سره به یریږي نه الله دې لکه بہادری پیدا کی او شجاعت به پیدا کی بعد کله ظلم ډېر کمزور وي معمولی تیاره کې زین لې نشي ندا وای کنه یا حفیظ جل جلاله او ټیم مقرر کا 14 پیری روزانه وای ان شاء الله چې صدرونه به مخلوق یې ختم شي څلورم نمبر پیدا پکې دارم چې څوک یو خار ته یکلی تلار شي یو خار ته یکلی تلار شي او د غیب رزق غواړي نو ماخام نه پس د قبله طرف ته لاس کی او یو سلیخ زره یا حفیظ یا رقیب دا څه وی کنه لکه مسافر د خوراک او اسکاک تنظیم سره نشته یو کلی ولاکې ته تللی او خوراک ته محتاج اسکاک تشبیه پیرولو ته محتاج دی نو یو سلیخ زره دی ما خام مونږ چې کله وکړو قبله دې لاسونه اوچت کی قبله طرف ته دعا دې شروع کی او دعا کې دې لا وشي یا حافظ الفاظ سره ولي ها یا حافظ یا رقیب یا مجیب یا الله دا الفاظ یو سلوخ فری دعا کې وي سلوخ فری دعا کې وي لاسونه اوچت کړی دا چې مخ مې لاس راکړي ان شاء الله تعالی چې اخر والا او کې والله سو مهربانه کی په دغه خوراک او اسکاک او شپې تیرولو تنظیم ول برابر یا چې ان شاء الله یا حافظ یا رقیب یا مجیب یا الله پنځه نور پیدا پکې دارا چې څنګه بیمار مې روزانه او یا زلویو ای بیمار دی او هغه مې او یا زلویل کې یا حفیظ او یا زلوی او چمکي ان شاء الله یسو هفته پس به او بیمار الله پاک کی او کم از کم سلیخ تو هفتو پر ولولي سلیخ تو هفته کو لا علاج مرض الله تعالی د لا علاج مرض ختم اسانه دم دی کنه سونه خپل دم دی یو بیمار دی پاغي باندې دم وي یا حفیظ جل جلاله نسلیخ زلیویا لکاویا زلا او یا زلیویا او بیمار باندې شوف تو ګورئ چې ان شاء الله چې هفته کې دنه به بیمار خي دا روزانه په یو ټیم مقرر خلک یې موږ استاد لکه دغه استاد دمګری دی او دمګری په سمندي الګا دمګور ته څه ضرورت دی ته مسلمان نه دا قرآن هستاره پرم دی دا حدیث ستاره پرم دی دا الله نوم ستاره پرم دی دا باز لبګي خلوی عبد الله واړي خلوی عبد الله دا اصل خلکو خبره مشهور شي پته نه کوم خل الله پاک نه نږدې ده وسه خلوی شیطان هم ډېر ګندره شیطان الله درخواست کوي چې الله مله قیامت پر وخت راکړي الله عزت تر قیامت پر ستا وخت یې وړاندې شپې سره ختمي ایروي زمو خلی ګنته خپل انګي دی پاک سره دم چې دی دا ارڅو کا چولې دې په دمګورو په سمندنی وای نه پکاره دمګيري تر روان بیا هغه دمګيري
شغله شریعت نم خبر نه قرآن حدیث نم خبر نه پرو زنانو سره ناس دي پردې نه زنانو مې کې وناسي پیر سره تعویذ لیکي مولا سره تعویذ لیکي زنانو مې کې ناس ان لله و انا الیه راجعون دون غیرت پښتو اسلام خپل په پیر مولا کې نه یو هغه چې کوم پیر هغه کې پښتو غیرت او اسلام دی نو پرده خو په اسلام کې فرض دی برحال الله تعالی عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين